کلم چې دعا کوي دا یو خبر ځان سره یاد وساتئ. کلم چې دعا کوي زمونږ اکابرین چې څو کلم دعا کوي نه د دعا نه مخکې دا درې جملې خامخا وایي. یو د سیقول سپاره یو آیات دی وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. دا یو آیت. او بل د سورې آل عمران لومبنۍ آیات الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القیوم. او یو د سورۃ طه آیات وعنت الوجوه للحي القیوم. دا درې آیات د دعا نه مخکې وای. دین پس چې وي کومه دعا وشي اکابرین علما فرمای دین رسول چې کومه دعا وشي دغه دعا الله خامخا قبلې. الله زموږ ټول دعا قبول کړي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك صلى الله تعالى خير. کلم چې دعا کوي دا یو خبر ځان سره یاد وساتئ. کلم چې دعا کوي زمونږ اکابرین چې څو کلم دعا کوي نه د دعا نه مخکې دا درې جملې خامخا وایي. یو د سیقول سپاره یو آیات دی وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. دا یو آیت. او بل د سورې آل عمران لومبنۍ آیات الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القیوم. او یو د سورۃ طه آیات وعنت الوجوه للحي القیوم. دا درې آیات د دعا نه مخکې وای. دین پس چې وي کومه دعا وشي اکابرین علما فرمای دین رسول چې کومه دعا وشي دغه دعا الله خامخا قبلې. الله زموږ ټول دعا قبول کړي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك صلى الله تعالى خير. کلم چې دعا کوي دا یو خبر ځان سره یاد وساتئ. کلم چې دعا کوي زمونږ اکابرین چې څو کلم دعا کوي نه د دعا نه مخکې دا درې جملې خامخا وایي. یو د سیقول سپاره یو آیات دی وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. دا یو آیت. او بل د سورې آل عمران لومبنۍ آیات الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القیوم. او یو د سورۃ طه آیات وعنت الوجوه للحي القیوم. دا درې آیات د دعا نه مخکې وای. دین پس چې وي کومه دعا وشي اکابرین علما فرمای دین رسول چې کومه دعا وشي دغه دعا الله خامخا قبلې. الله زموږ ټول دعا قبول کړي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. ربنا